سامان ټول لا غونډ کا سوزکې راولم کډولو بېلیږو دی بې غیرته سامان ما کړی دی دا سامان ما کړی دا نرسه دې ځان نه راوړې تاسو لرګي راباندې ګورې ما تاسو خپل سامان نشو ته به ما داسې سامان وکړو ورک شه دا ما قرارداد کړی دی ما ته وګوره ښځې سامانونه د پلاره تا ته مبارک شي زما د خپله کوپړۍ روغه خوښه ده که رجینۍ سبا خاندان نه پیدا شو یې سکرور را پیدا شو یې خاوند نه پیدا شو منګه په خپې ما برې دا سړي زونۍ رانه جامې رانه ولې وباسې دې زونۍ ته وګوره چې توس راباندې غول خلک خبرې پلاره یا به په دې کور کې هغه یا به ځي ضروره زما ښځې سره روزانه لاندې وتی دا خو د هغه ورندار ده په کار و چې عزت یې کولې قدر یې وله کولې ما د مزاله د نوکرانو په شان روټۍ کېدم عزت یې کوم نه د دې دا مطلب شو اوس ما بې عزتي کوي نه به یې نه به وله چای رالي نه به وله ډوډۍ دې بوډا لکه دې راغسته ټیک ده ما له دې نه رالي ما له دې نه رالي دې نه ما ته مې خاوند ته دا به عزت کوم دې خپل کار دې کوي خاوند عزت کوه ټیک ده چې کله یې له پټکې په سر تړو که نه پلاره په هغه ورځ به درته ویې مزه څو پیسې کېږي 100 روپۍ کېږي د څه شي 100 روپۍ درکړم 10 روپۍ دې سړیه د ګاډیر نیر نه مې راوخېجه ولې څنګه ته مالې 10 روپۍ راکې نه نو ولې زه تا ته دروغ وایم دا مخامخ بنګله مې ده او دا کورونه مې د زه روزانه یاره که ستا بنګله ده که ستا جایداد دی او که ستا پټی دی زه چینچۍ والې مزدورۍ پسې راوتی او مزدوري کومه زما ګورې دغه تاڼه باندې ډیوټي ده او بیا به ګورې یاره ته اوس ماله خپلې پیسې راکړه تاڼې کې به بیا ګورو نو 100 روپۍ ناجیزه دي که نه نه ناجیزه که نه چای راسره څکې ډېره مهرباني به ستا خو ما ته په پیسو دونه خبرې کړو اوس به رامنې چای څه وڅکي نو د چای او پیسې خو دې رانه وکړې که نه استاده زه خدای دې خوشحاله کړه ماله خو چا څه به دغه کې یو نه دی نو چې ودنې خو داسې د ورځې به 100 ودنې نه ګوپي مې وباسه دې وړه به بېرته بازار ته عزت نشته دی ښه صرف د خاوند عزت وي یا منه ګل مې وباسه چې بېرته یې ویسمه لرې کوله په 10 روپۍ 2.5 شاپرې دغلته مې وختي د چینچۍ نه خلکو شیندو په لاره باندې باسونه مه کوه هغه ښځه خوند هم نشته ما خو یې کو تازه ګل ماما دې کرتلی کار ده تازه ګل ماما دي که نه په تازه ګل ماما پسې به تلي تازه ګل ماما هلکه دا خوله دې سمه خوا د عثمانیه پرېږدي چې ښځه راسته به تېر مله هېر چې ښځه نه شي ساتلی سله دې راتښتولی دا راته ووایه چې څه شوه هغه ښځه په خدای کې نو که چې راپورټ ته باندې کوم پرېږده موږ باندې ولې راپورټ کوي الله نو زما ښځه اجازه ته په خپله کوه نه نو ما ته خو ویل چې دمګرې لازمه دا ولې مې خوږېږي هلته ورځم هلته هم نشته هغه به بیا معراج ذکر کړل یا ما ته پته ده ولې شه ښځې وژنم ته ما ته ده ووایې چې دمګري کرتله نو ته ورسره ویې نه کړې خو دا ادب وساتلی وې که نه ګوره زما په سترګو کې دونه عیاره چې ښځې سره سړی روان وي ته په حیا باندې څه پوهېږې یاګانې دي داسې یاګانې پکې پرتې دي چې حیا ده پکې حیا پکې نشته دی کنه دا بل نه تخپوله یاره یو خدا سړی نو ما لاړ شه بچې سې راوړه دا چې نه وایي یاره یو ورځ به مې پیډاس کړي دا پوه که دا ګوره لږې راوړه یو څو دانې ترې راوړه لاره په ایمان هغه لږ صابونې خوېږي راخوېږي کله د ده طرف علي د یو کس طرف وکړه زما څه پاتې کېږي که د ده څه پاتې کېږي مونږ بس مشر زویمه وایم دادا به زما سره وي دادا ښه پوه دی په دواړه به یو دوی باید د دې ښځه مې نه ده خوښه په مخه راته ګورېږي او ردې بدې به راته وایي دواړه غېږه ورکې ټیک ده د ده سره خو پاتې کېږي دغه ګوپیان ناوړي او په ایمان ګورې ما داسې سره کړي چرګان او ګردان او بس مایان دې راغشتي روزانه ما ته معلوم نه لګیا به بچې زموږ غریبي ده شکر د الله نه وباسو چې الله پاک رانه ګوپي په روغ صورت راکوي چې دې هم راباندې نه خوړلی نو څه به د مړه څه په لا ګوپي باندې هم شکر وباسي نو په څه شي په کوټو داسې کې دا دکان چې خدای راکړی نو زه به ګوپي نه چې خاورې به وخورم ما دې خو وګوره پلاره ده سره پاتې کېږي ښځې سامان نوال زه شپه پام کوه ګوره لاړ نه شي کولی لکه که نه چې سبا دا ګرد زمونږ د بل چې په دې ځمکه ناست دي کټو کټو زمونږ دی نن روزان نن چل مول وڅه چې په حق نه په ایمان الله نو چې په خکه مال یوازې په خدای په خګه آرام خورولې مو په خو مال یادو ما ته معلومه کنه ما ته کوم پښتون معلومه نه پلاره یاد دي چې یو ورځ چې کراچۍ ته تللی ما
زما ګوره پکې وانه چې ګوره ما د خاندګانۍ نه راوړې ده ځان له چیني راوړه تاسو خو په ایمان نه هغه زیات ګل ما په شانت په لونډو بیلې پلار ته خو په لونډو ځان بیل کړی دی او ته ما ته ده ووایه چې زموږ نه بیل شي نو څه به کوې لکه څه به کومه قدار دې مالي سره تبلیغ کې لېږمه څلور میاشتو له او چې دغه دوا ماته کوي بس دا ډېره ده ټک دې نه کوي خلک تبلیغ ته ځي هلته شیطانان پاتې شي په ایمان ته به ځان سره لس نور هم را روان کړي ستا دا پلار ما ته نه دی معلوم یو مالټه والا ځه یو نو بس یو صرف یو والا دا غیسم مال راکړه الله نو ولا خنه دي ولې په یو کال تا خو ویل چې زه د سره بیلېږم او مالټو ترې زمونږ لاس نه یې که د سپېل شو به خپل کار کوي دلته دا ښځه ده راوړې کښېنه دا خو ګوره د شریکې کور دی چې څه شی راځي په کار دی چې په مې دي د شریکې نشته وروره تاسو هر څه بیل کړل والله شریک نجمې ته لاس واچوم ولې موږ له خنه کو دمو خیس پیټاکو ورنکې ولا او دا چاره وړې دا راته وایي دا عثمان یعنې که دا خوله دې بنده که د غریب سړي دی خو دې پیښو زندګي دې غرقه شي چې دې پیدا کړی سله دی ورکه یو پره ولا ورکه مالک مزوب په کینو باندې ستاسو شر ولا دغه یو پره وخوره او ډوکې دې بې دغه نه شي شپې به ټوخېږي مالټې پسې ژبه د څوک کنه چا چې نه څو ګډوړ کې ژبه ور واچي وږي دي دا خو په قام نسب وږي دي دا خو ما ته معلوم دي دا سترګې چې مړې دي به دا ډېره دا مال په هوټل کې مې ښه بیسي اره کباب خوړلی دی ستاسو د خسته مې خوړلی دي په بادودي کې نیم سیر کباب مې خوړلی دي د امبر د کړي تا د امله کبابو ته جوړه نه ده پلاره په ایمان دا دغه پهلوان چولو ته جوړه ده او په تاسو باندې دغه ګوپیان خورم او ښې د قسته د باندې خورم ګوپیان ټولو ته به کولو خو دا د کار قصب غم په کار دی تا ګاڼې له نوي ورکړي کار قصب سره وروستو ګورو دا شی چې را پیدا که ښځه دې پکې متلي لکه دا په مړ مالټه کوم خوان ای بچیا ته لاړ شه د بل چا سنې کېږي په شرم باندې ونه شرمېږو دا چې دا پیغورونه راته کوي خو په کور کې راته کوي خبره راته وکړه چې ښځه مې څه شوه ګوره یاسې مې دا دماغ نه ستاره د دې کلي نه د پیښو من ته وروره ستا د ښځې پته نشته د بجلیګر مولانا خبره ټیک دا اوري وایي چې د کمې خرې شپه په پټو دا خوله دې ګوره سمه کړه شل ځله ماته ویلې ګورې نو ماته دا دماغ خرابېږي ماړه تا خوا کې خندا راغشتې زما د ښځې پسې به لګي په صحیح خبره مې د ده ماغه خرابېږي وګوره ورته بچیا څوک راغېستی دی ته اوسه ګزاره کوه راغلې ښځه ورته په کومه ډاډه لاړه دا مالټې سم خوان کې ورکوئ یو بل د خولې ماټې کټ کوئ یو بل په خولو کې ورکوئ ښه پلاره دا وختونه تام و دې بدې دې تپوس تاسو نه کوي چې سپین ږیره پلار یې ناست دوی دا عملونه کول دا یو دم واله ما نه یې خورم مالونه خورم هم نه واله راته ویم که نه دا مالټې مو خورې مال یوه ټک نه یې خورم په ایمان دا یو ټک نه یې خورم هم چې نه یې خورم زما د پلار په ځای بازار زه دې زرې کچې زرې شي چې خدای خبر شه څه بلا دې پورته راوستې ده ته ورشه یو پیالې چې ما نه پوه که زه دې پلار او ما ده دلم راوړه خدای دې مول کړي نو څه به وي ورشه د سپږو دارو اچوم څه چل به یې وکړو هغه ما له ښه کېږي خیر دی زه د سپږو د وی ښه ده خو یاره تاسو لپاره دکې خبره کوم خفه کېږم خو ټول کلی لګیا دی ولې مرچکي جینۍ راتښتولې ګوره ضرور خلاف خبره نه کوم زما ورور دی په یو لړمون کې راسلتې والي دي د خپلې ابۍ نه مې پیدا دی خو درته ویمه چې وی شړه د یو څو ورځو نه وی وتښته دې کور نه چې دا خبره حل شي بیا دې راشي ای بچه یو کار به پلو کړو ژمه چې سعودي ته ولې نه لګو چې سمې ډېرې پیسې مو ګټو کنه او کنه ډېره خبره دې ونه کړله د لوګانو پیسې نشته ګوپي راوړو دوی سعودي ته خو 10 لکه روپۍ لګي قرضدار به چا سره وکړو یا به د هغه سره ګاڼه کړو یو چې دا به دله مزدوري کوي ټوله قرض چا نه راواله ما له خو څوک قرض نه راکوي پاپا زم راته ویل کاکا ویل هغه 500 روپۍ دې را نه وړلې ما لاسه مې لاس له نه دي راغلي چې دا دې دار به کم زما خو خپلې کبنیانې دي ما له خو به خلک کروړونه قرض راکړي چې تا یې نه درکوي ما له به یې څوک راکړي نو تاسو چې کار قصب کولی نو ولې به زه دې خلکو ته سوارګیری وې نو چې په دې ځم نه یو راته وایي چې سوارګیری دی کاکا سړي ته سوار کوي نو ظالمانو لکه دا خبرې په باندې کې ګوره لږ ارام کومه تاسو د لاسه ګورې پرې سر مې درد دی بېګا مې خوب نه دی کړی آرام وکړه دا تم څل د خبرو جنریټر خو آرام وکړه یار آرام وکړه زه به م آرام وکړم او ته ته م آرام وکړه ښځې دې نه تلي بل پسې تاسو آرام وکړئ